شیطان د انسان تر ټولو لوی دښمن دی. الله تعالی خپل بندگانو ته ویلي چې ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسو دښمن دی، دښمن یې وګڼئ. هر انسان غواړي دښمن پر وړاندې بریالی شي، نو ځکه باید شیطان هم مغلوب کړی شي، ځکه د انسان دښمن دی. داسې یوه دعا شته چې کله انسان وایي شیطان ژاړي او هیله کوي چې کاش چا دا دعا نه وای ویلې. امام غزالی په خپل کتاب احیاء علوم الدین کې له امام محمد بن واسع نه نقل کړی چې هغه به ټوله ورځ یوه ځانګړې دعا ویله. شیطان ورته راغی، ورته یې وویل چې ای امامه، ژمنه در سره کوم چې له دې وروسته هیڅ وسوسه نه در اچوم، تا ته نه راځم او نه درته د ګناه کولو وایم، خو په دې شرط چې دا دعا نوره مه وایه او مه یې چاته ورزده کوه. امام ورته وویل چې هیڅ کله نه، زه به یې هر چاته ورزده کوم، ته چې هر څه کوې کوئ. غواړئ په دې دعا وپوهیږئ؟ دا دعا ده: اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. دا دعا شیطان بې سیکه کوي او هیله کوي چې کاش چا نه وای ویلې. نو که غواړئ خپل دښمن مات کړئ، دا دعا همیشه لولئ.